پکار دی د تعلیم او تربیه لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو غواړي همت ورونو. یو هیواد هله د پرمختګ او ترقۍ لوړو څوکو ته رسي چې وګړي یې د علم په ګاڼه سمبال هیواد او خلکو ته ژمن وي. نن مو د خپلو راپورونو په لړۍ کې د پوهنې وزارت چاپخونې ته سر ورښکاره کړی تر څو له یادې چاپخونې کار او فعالیت له تاسو سره هم شریک کړو. د پوهنې وزارت چاپخونه په 1930 لویدیځ کال کې د پوهنې وزارت په اډانه کې په کار پیل وکړ. د پوهنې وزارت چاپخونه په خپل دغه چاپي اوږد مزل کې د پوهنې وزارت اړوند ټول فرمایشات لکه ترق تعلیم، د زده کوونکو حاضرۍ، شقې، سوانح، د شهادتنامو فورمونه، صادرې او واردې کتابونه، د مامورینو حاضریګانې او پاکټونه او د فعالیت په پیل کې د نصاب د کتابونو چاپ چمتو او پوهنې وزارت په واک کې ورکول چې وروسته بیا د وخت د چارواکو لخوا د نصاب د کتابونو چاپ بهرنیو هیوادونو کې ترسره کېده. دا چې یاده چاپخونه اوس مهال کوم فعالیتونه ترسره کوي او د دې چاپخونې په فعالیتونو کې کوم بدلونونه رامنځته شوي د دې چاپخونې له رئیس ښاغلي مولوي موسی یاسین آغا څخه به یې واورو. ما وزارت ته تقریبا 20 قلمه پیشنهاد کړي دي چې دا 20 قلمه مواد موږ چاپولی سو. د هغه جملې څخه مو 9 قلمه تیر قرارداد کې چاپ کړل تیر په مایش کې چې تقریبا 1,93,000 جلده ترقی تعلیم او دغه اندازه کې حاضري طلاب او 40 لکه شقې او سوانح جدول نتایج تقریبا 8 لکه او د شهادتنامو فورمونه صادره وارده د مامورینو حاضري او پاکټونه لفافې دا مو په ښه انداز کې په ښه ښایسته چاپ کې په ډیر شفاف چاپ کې مرته چاپ کړل او وزارت ته وسپارل. د پوهنې وزارت چاپخونه چې د 1993 کال پورې هیڅ کوم فعالیت نه درلود او ټول فعالیتونه یې په بشپړه توګه درېدلي وو د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ او د پوهنې وزارت په ځانګړې پاملرنه یې بیا ځلې په فعالیت پیل وکړ او د چاپ ټول هغه ماشینونه چې د فعالیت د نه درلودلو له امله له کاره لوېدلي وو د یادې چاپخونې د مسلکي کارکوونکو لخوا ترمیم او په کار واچول شول. دا چې اوس یاده چاپخونه په کوم ظرفیت سره چاپ کولی شي محترم مولوي یاسین آغا یې په اړه داسې معلومات راپه کوي. تقریبا زموږ 9 پایې ماشینان دي. هر ماشین مو 4.5 دا په یو ساعت کې لري. هغه اکثر ماشینان مو په داسې غټه ورکه چې 90 سانتي کې دا ورکه تقریبا په دغه اندازه باندې هر ماشین مو 4.5 دا په یو ساعت کې وي. نو که دې ته حساب وکړو تقریبا 40,000 ورکې موږ په یو ساعت کې د چاپ توان لرو او طاقت لرو. خو که د جناب وزیر صاحب د نورو مشرانو نوره پاملرنه او همکاري زموږ سره وي چې دا ماشینان راته فعاله کړي دا کم ماشین چې کانټینرونو کې پروت دی بیا موږ امیدوار یو چې د معارف ټول د چاپ خدمت وکړو او معارف د چاپ څخه خودکفا کړو. محترم مولوي یاسین آغا د تیرو کلونو د مطبعې د بد حالت یادونه کوي او وایي چې د تیرو چارواکو سره له دې چې کافي امکانات یې په لاس کې لرل مګر د دې چاپخونې د فعالولو لپاره یې هیڅ کار نه دی کړی. هغه زیاتوي که چیرې پوهنې وزارت زموږ سره همکاري وکړي دا چاپخونه او کارکوونکي د دې وړتیا لري چې د پوهنې وزارت اړوند ټول کتابونه او د اړتیا وړ توکي چاپ او د پوهنې وزارت په واک کې ورکړي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت اړوند د معارف چاپخونې کارکوونکي په یاده چاپخونه کې د مثبتو فعالیتونو له رامنځته کېدو خوښ دي او راتلونکي ته هیله‌مند دي. دوی په اړه داسې وایي: از وقتی که امارت اسلامی بالای افغانستان حاکم شد و آمدن شکر الحمدلله امنیت است، برقراری است، چور نیست، چپاول نیست، غصب نیست، کشتار نیست، کار است. هر کی میفهمه وظیفه میره میایه. ما در دولت پیش باور به خدا که ما در می منطقه که می رفتیم پیش از آذان شام باید تو در خانه می بودی و از آذان شام به یک تلفن که 2000 یا 1500 افغانی قیمت داشت نفر می زد. ما از امارت اسلامی نهایتا خوش هستیم که با کار آوردن تمام بازسازی وطن، به سرکش، به تعمیراتش، به همه چیزای اداره دولتی و شخصی و قراردادایی که مثال دیگه کشورها میگیرن معدن باشه، هر قراردادی که باشه امارت اسلامی
فعالش کرده انشالله که رو به پیشرفت است. د وزارت معارف د رهبری په اساس باندې الحمدلله اوس موږ ته دغه د خاص توجه نه چې موږ ته کومه شوې ده موږ انشاءالله کولی شو چې مجله کتاب هر څه په خپل توان او طاقت باندې چاپ کړو او د رئیس صاحب نه ډېره مننه کوو د رئیس صاحب په راتګ باندې دلته موږ سره راغلی واقعا یو دلسوز شخص دی او د امارت اسلامي دغه توجه ځان ته جلب کړې ده او مثال دلته د کارګرانو سره د مدیرانو سره په داسې فضا کې صمیمه فضا کې ژوند کوي چې د خلکو په زړونو باندې حکومت کوي واقعا داسې یو څوک دی چې هغه دیکتاتور نه دی واقعا داسې یو څوک دی چې د خلکو په زړونو باندې حکومت کوي او د خلکو یعنی که موږ ته بیخي معاش را نه کوم موږ د په شرافت باندې موږ د په حیا باندې انشاءالله موږ حاضر یو چې په وزارت معارف په چوکاټ کې په ډېره سیمانه د صدقه خپله اوږه په اوږه د خپل بار ورسره یوسو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د افغانستان د اسلامي امارت تر بیا واکمنېدو را په دې خوا د هیواد یو زیات شمېر فابریکې او تصدۍ چې د تیرو چارواکو د نه پاملرنې له امله یې فعالیتونه درېدلي وو د یادو بنسټونو د مسلکي کارکوونکو په مرسته بیا فعالې او هیوادوالو ته د خدمت جوګه وګرځېدلې چې په دې سره زموږ یو زیات شمېر هیوادوالو ته د کار زمینه او لازمي اسانتیاوې برابرې شوې. درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې چمتو کړی راپور همدومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي. تر بیا چې د پوهنې وزارت د فعالیتونو په اړه د یوه بل راپور په وړاندې کولو ستاسو خدمت ته حاضرېږو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو